سیال بې ګناه دی دا زما ژوند دی ژغورلی دا فیصله په محکمه کې کېږي قانون موجود دی قانون خو دلته یوازې په غریبانو باندې تطبیقېږي زورواکي او رشوتخواره خو د غلا خلاصې تڼۍ ګرځي ورسه دا قانون دې په هغوی باندې تطبیق کړه قمندان صاحب آسیا به بېرته راشي خامخا به راځي ګلابه چې ټولې لارې پرې بندې شي نو بېرته به دغه څو غرونو ته پناه راوړي متل ده چې وایي ځې نو ابازو ته به راځې دا راته ووایه چې په کلي کې کومې خبرې لاندې باندې کېږي خان صاحب د کلي خبرې پرېږده نغدې یادوه نغدې خیر دی خان صاحب ما هم د ځان سره ونیسه چې زما خو لږ دا جیب غوړ شي که نه دویدین سیال تسلیم شو؟ دا به چا لیکلی سته؟ دا زما په نظر د خیبر نه پرته د بل چا کار نه دی ولکه خیبر ده تا نه لیکلی ده؟ بند کړه صابدینه ورور استاده ته ماته اجازه راکړې زه زما څه ته کور ته ته ورته سرښوونکي ته ورشه زه مو کار لرم خیبره ما تا ته ویلې رسامي وکاږه که جنګ وکړه معلم صاحب هغه رسامي زمرد چې زمرده رښتا وایي ته خو د جنګ سړی راته نه ښکارې معلم صاحب دا راته وایي چې لالا خارجیانو ته تسلیم شوی تاسو خو دلته د زده کړې لپاره راځئ نه د جنګ لپاره جنګ ښه کار نه ده بل تاسو په یو ټولګي کې یو ځای زده کړه کوئ ولې لیلا لورې پام کوه دا دې څه وکړه په تا څه شوي دي پیازو له خطره فکر دې چېرته دا جاړې ولې ژاړم نه مورې هغه د پیازو لپاره وشو ګوره هغه به څنګه موري چې خپل د لور د حاله پوه نه وي راځه چې په لاس دې پټۍ ولګوم د شمشاد تلویزیون قدرمن لیدونکو بیا هم تاسو ته هرکلی وایم لکه څنګه چې تاسو ګورئ دلته مدني ټولنې فعالان د قومنداني مخې ته راغلي دي تېر ماښام د سیال په نامه یو وسلوال مخالف له وسلې سره په داسې محل نیول شوی دی چې د پوهنتون استاد پوهنوال له همشا یې تښتولي وو او د دې ترڅنګ ویل کېږي چې پټې هڅې روانې تر څو دغه وسلوال مخالف خوشي شي او په دې خاطر نن سهار مدني ټولنې فعالان د یو مظاهرې په ترڅ کې د دغه وسلوال د محاکمې غوښتنه کړې ده د نورو جزئیات سره له ما سره اوسئ اجمل ریختین شمشاد تلویزیون
السلام علیکم. وعلیکم سلام. سر د سید د خیر خیره. ښه دا سیال هم د اوس د غره څخه استاد وتښتو په قومنداني کې تر څېړنو لاندې دی. بله صاحب خو هغه هم یو لوستی ځوان دی. بیا ډېر پام کوه زرګله. داسې خلک چې هم سواد ولري او هم وسوالو سره پاتې شوی وي ډېر خطرناک ثابتېدی شي. او چې هله چې د قانون د منګولو خلاص شي نو بیا قانون خو د جولا کور دی. ډېرې وړې وړې حشرې پکې راګیرېږي. هغه هم نه زور لري او نظر هېڅ شی نه لري. بس ته به ښکاره شي. بیا ټکسي ته له دې ځایه خپله موزې له پښو مه باسه. که ټول کارونه زما په خوښه ترسره نه شول بیا به خپله پوهېږي چې زه څه کول غواړم. پوه شوم صاحب پوه شوم. ملک صاحب ما خو د سیال په اړه تاسو ته ټولې خبرې وکړې. اوس غواړم ستاسو نظر واورم. تاسو پکې څه وایئ؟ استاده زه به څه ووایم. دلته خو سیال پسې پخوا نه ډېرې اوازې جوړې دي. توبه توبه. خدایه ته مو له نکړو ګناهونو نه وساتې. امین. ملک صاحب سیال زما شاګرد دی. زه ډېر ښه پېژنم. د بدو هلک نه دی. خو البته لږ احساساتي دی. مننه. که په دې وروستي امتحان کې ګډون کړی وای نو په ډېرو جګو نمرو به یې ډیپلوم ترلاسه کړی و. حتی استادۍ ته به منل شوی وی. وایم تر دین نه دی جار. ښه اوس څه وکړو؟ سیال خو زموږ د اولاد په شان دی. که زما خبره سمه وي نو زه او ته باید لاس یو کړو او راخلاص یې کړو. خو نه پوهېږم چې څنګه. زه هم نه پوهېږم ملک صاحب چې څنګه. نو چاره راښایه. زما سره یوه لار شته ملک صاحب. هغه دا چې باید ضمانت وشي. خو خبره دا ده چې بیرته غرونو ته ونه تښتي. ملک صاحب زه په دې پوهېږم چې سیال به یو څه موده دلته لږ شکمن غوندې وي. خو که چېرته کار ورسره وشي د خپل فامیل مسؤلیت احساس کړي د دې ضمانت ارزښت درک کړي نو یاره فکر نه کوم چې دی دې بیرته لاړ شي. بیا خو خدای مهربان دی. دی به هم سر ګروانه ته راښکته کړي لږ خپلې مور او یتیم ورور ته وګوري او دا به ومني چې په جنګ کلی نه کېږي. خیر زه به سبا له خیره درشم. خیر به سي ملک صاحب. کور ودان. هغه داخلانه خبره چې وایي لاس چې مات شي غاړې ته لوېږي. بیا تاسو خو د بهرام خېلو غاړې استوي. څه وکړم استاده بله چاره نشته. بس الله دې خیر کړي. د شمشاد تلویزیون قدرمنو لیدونکو بیا هم تاسو ته هرکلی وایم. داسې چې تاسو ګورئ دلته مدني ټولنې فعالان د قومنداني مخې ته راغلي دي. تېر ماښام د سیال په نامه یو وسلوال مخالف له وسلې سره په داسې مهال بابو بابو څه وایې زویه؟ راشه ځوانان تلویزیون کې ښایي. راځئ دا راغلم. تېر ماښام د سیال په نامه یو وسلوال مخالف له وسلې سره په داسې مهال نیول شوی دی چې د پوهنتون استاد محمد رفیق شاه یې تښتولی و او د دې تر څنګ ویل کېږي چې پټې هڅې روانې تر څو دغه وسلوال مخالف خوشي شي او په دې خاطر نن سهار مدني ټولنې فعالان د یوې مظاهرې په ترڅ کې دغه وسلوال د محاکمې غوښتنه کړې ده. د نورو جزیات سره له ما سره اوسئ. اجمل ریختي شمشاد. خیر به یې زویه ته مه خفه کېږه.
شکر الحمدلله ورور دې د خلکو په وینو لاس نه دی ککړ. بابا الله مې راته ډېر ګران دی. اوس خو زه ورته ډېر خفه یم. کاشکې نه وای تسلیم شوی. چا ویل چې تسلیم شوی دی زویه؟ خیبر نه دی. هغې راته ویل لالا د خارجیانو ته تسلیم شوی. نور یې مه یادوه زویه. خیبر خو د قمید ناچیر دل ورور دی. ته خو زما زوی یې. نو بابا لالا به مو کله راخلا شي؟ خدای مهربانه دی زویه. اوس د وخت تمام شوی دی. ډېر ښه کار دې وکړو چې په خپل کړي جرم دې اقرار وکړو. د ظالم بچیه تا څنګه کولی شي چې $2000 رشوت واخلې؟ کار مې را جوړ کا څارنواله، بیا به سره ګورو. غم مه کوه، یو څه خو به در ترسره کوم کله چې ته د خپل د طرفه څه هم مالي ماته څه ترسره کړې. بیا به سره ګورو. ځه ورځه، زه به دې په تمه یم. سمه ساتونکیا دا بوزه او هغه راوړه. Look, Miss Christina, these things that you mention are not true. We do not keep any prisoner beyond the specific time. These are just rumors. Could I meet your prisoners? Yes, of course. د بل جاسوس به دې خپله یې د ډالرو مزدوره هغه پلار به دي وپوښته به دي احمقه. ځوانه لږ حرام شه. دا د غرو څوکۍ نه دي چې رانه وتښتېده، ته اوس د قانون په منګلو کې پروت یې. کوم قانون؟ هغه د ګوتو په شمار یو څه مادې راته ښېږه نه؟ پر هغو باندې زه له تا نه ښه پوهېږم رسټورانواله. ته او د تا دا فاسد نظام هغه د پښو لاندې کوي. زه به یې لومړی پر تا باندې تطبیقومه. بې تجربې له عقل څخه د کار واخله. د اوا د مرغه په څېر به دې خوشېدم. بیا نه ځه، خدای دې وکړي چې د غرو څوکو په لور ځې او که د پلتون په لور. بل ورځ به زما په څېر یو څارنوال کېږي. دا زوی به چې زه یې سره خلمم زر چې ته قصد له مو څخه غواړې. فاسد له ما نه رشوت غواړې؟ پلاستیک قاتلانو غرونو رشوت غواړې؟ What is this? I think it is that new prisoner. Please. Falei por favor. Abre. طاغني بيكون كل واحد انا ما نسويش تبع صدق كل انا ما نسوي بوش كان سمع ولا صدق كل انا ما نسوي ما وانا مش ما تقول ايش حبيبي انت خبر انا قومندان صاحب دې زما کې روان ته لاس واچولو. ده ته باید سخت نه سخت سزا ته ورکړي چې دا زندان ته لاړ شي چې ټول عمر په زندان کې وکړو. سیاله تا سره رواسه پریمان ته لاس اچولی؟ دا په دې معنی چې تا د قانون ګریوان ته لاس اچولی؟ قومندان صاحب د څه شي قانون؟ د داسې د نظر رشوت اخیستل د قانون وایي؟ Why did you all attorney scholar? He asked me to bribe.
دا بوزه So, Commander Salem, may I go now? Why not? Have a good day. ښه ته څنګه یاورې تا دا بهرنۍ ژورنالست په داسې حال کې څنګه دننه پرېښوده قومندان صاحب هغه تا سره جوخته راووته بیا هماغسې نظرخانې ته درغله قومندان صاحب بېرته یې راونه ګرځو نه په زور د بشر د حقونو او د نورو مظاهرچیانو لاس خپل ګریوان ته اچوي وږمې څه شعرونه دې برابر کړل درې شعرونه خو مې ولیکل ته یې واوره او هغه خاموش کړه چې سم یې واورې رباب ولې خاموشه یم زه خو د غږ په شیدو لویه شوې او ښه یم زه واوره هېڅ وګړي تر قانون برتر نه دی ډېر علا بل موږ د هر ډول مجرم قانوني محکمه غواړو دا مې خوښ شو او وروستی د سولې د ټینګېدو حساسي عامل د قانون یو شان پلي کېدل دی ډېر ښه ته دا واخله او دا قلم ماته دا اوس یې واوره د سولې او ثبات د ټینګېدو اساسي عامل د قانون یو شان پلي کېدل دي ګوره وږمې بې له ما یو کار هم نشي کولی دا د امام دومره مدني مبارزه وکړه هو ستا کار خو به سبا په مظاهرې کې معلوم شي زما کار خو د سیال سره دی هو رښتیا اورېدلي مې دي چې استاد رحیم شاه په دغه مظاهره کې وینا کوي دا به لا ښه شي ځکه چې استاد هغه څوک دی چې موږ د خلاصولو لپاره ډېر مبارزې کړې دي او اوس نو د رباب دا غږ لږ خپل زړه ته ورخوشېږه بريك يا لك ستيجا روانة خستدي بوتر بسي بسيال موري دي زويته دي څه شي دی ورکړي دي چې زما موټر پسې تیګه راخلي خان صاحب زما زوی زما غوندې د پاکدامانې مور شیدې خوړلې شکر الحمدلله تر اوسه یې خو د کونډې او یتیمانو حق نه ده خوړلی ته خو ډېره نمکارامه وختلې ما غوښتل چې تا سره مرسته او کومک وکړم دا زوی دې راخلاص کړم او روغ رمټې ته تسلیم کړم خو ستا په سر کې بله هوا ده بله نه پوهېږم چې دا پلتې ته د چا د زوره وې زه د خدای د زوره وهم پوهېږې که نه پوهېږې د خدای د زوره ته خو لا بله څه بلا وختلې خدای دې انشاءالله د دې پوښتنو ظلمونو پوښتنه درنه وکړي او خامخا به یې درنه کوي خانده مه ببو زموږ د کلي مشره ده او هر نوع کومک ته چې ضرورت و په وخت و زمان یې کومک ته حاضرېږه سمه ده خان د کومکونو دې توبه زما ما پرېږدي تا ته خو دا معلومه ده چې په دې حکومت کې زه څومره کسان لرم دا ټول د ننځکو په شان داسې ګڼوم ننځکو په شان رئیسان څارندوالان وکیلان دا ټول داسې ننځکې په شان ګڼوم چې زما په څېر د زړه په غم اخته شي بیا به درته معلومه شي
هېرېږم ته کولی شي په پوره ډاډ او باور ما سره خبرې وکړي. زه په خپله د حقوقو محصل یم او د داسې د سازمان نوم سره ښه صحیح اشنایي لرم، خو د حقونو په برخه کې مې د داسې هېڅ عملي کار نه دی لیدلی. اوس د قضا فیصله ورول کېږي.